الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الله سبحانه وتعالى په منګو تاسو باندې په شپه ورځ کې مختلف عبادتونه مقرر کړي دي او د الله د ټولي بندګۍ زمونږ د کامیابی لپاره دي څومره چې موږ تاسو د الله بندګي په خوند باندې کوله په توجه باندې کوله ام دومره به رب العالمین موږ تاسو ته بدلی را کوي اجر برا کوي ام دومره به زمونږ استاسو د دې نیک عمل قدر پیدا کیږي د رب العالمین سره او که چېرته موږ تاسو د الله بندګي په داسې طریقه باندې کوله چې اسې ځان هم ترې خلاصو او ځان باندې بوج ګڼله بوج چې دا یو بوج دی را باندې چې ختم شي او یو قرض دی چې لرې کیږي نو بیا به زمونږ استاسو د دې نیک عمل قدر الله سره نه وي او کله کله به ډېر کمې په دې عباداتو کې یو ډېر اهم عبادت چې دی مونځ دی نو مونځ ډېر په توجه باندې پکار دی خشوع سره مونځ پکار دی آرام او سکون سره مونځ پکار دی کله چې موږ تاسو د خپل مونځ خشوع باندې وکړو آرام او سکون باندې وکړو نو د داسې مانځه باره کې الله فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر
او د همداسې خلکو باره کې رب العالمین فرمایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنان کامیاب دي. کامیاب مؤمنان هغه خلک دي چې هغوی په خپلو منځونو کې خشوع کوي، منځونه په خشوع باندې کوي او توجه سره منځونه کوي، آرام او سکون سره منځونه کوي. نو دا خلک کامیاب دي. نو د کامیابی د پاره زمونږ او ستاسو یو غټ سبب هغه په توجه باندې منځونه کول دي او منځونه د رب العالمین بندگی ده. او زمونږ ټول زندگی به په منځ باندې برابرېږي. لکه د عمر فاروق صاحب باره کې راغلی دي، د سهار اودس یې وکړ، د سهار منځ ته راووته، کله چې په سب کې ودرېد نو قرت شروع کړ. ابو لولو ظالم راغی نو په چاړه باندې وو، داسې یو چاړه ورسره وه چې دواړه مخونه تېرو، چې دې خوا ته هم پیوال کېدل او دې خوا ته هم. نو عمر فاروق صاحب یو څو ګزاره زر زر وو، د هغې نه بعد یې مخامخ چې کوم صحابه کرامو نو هغه هم زر زر ووهل. نو عمر فاروق په دې وخت کې عبدالرحمن بن عوف صاحب د لاس نه ونیو او په خپل ځای باندې ودرو چې ته خلکو ته جمع ورکه. نور شاته دوه کسانو د لاسه ونیو او کور ته ویوړ. یو ورځ تېره وه چې یا سبا ته ورځ یا بله ورځ عمر فاروق داسې حالت کې پروت دی چې څوک پې ګمان کوي چې وفات دی او څوک پې ګمان کوي چې ژوندی دی. ورته اوازونه کول نو اواز یې نه اورېد. په دې کې د ملګرو خپلو کې مشوره وکړه، راځئ وایي دې ته د مانځه اواز کوو، دې سره د مانځه ډېر غم دی، راځئ د مانځه اواز پې کوو چې دا سړی ژوندی دی که مړ دی او په هوش کې راځي که بېهوشه دی. نو په دې کې ورته یو ملګري اواز وکړه چې الصلات یا امیر المؤمنین، د مانځه وخت دی. ایسته عمر فاروق سترګې وغړولې، چې سترګې وغړولې دواره وایي چې نعم لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاة له. د چا چې منځ نه وي د هغې په اسلام کې برخه نشته. هغې نه بعد عمر فاروق پورته شو او داسې وکړو، زخمونه نه وینې روانې وي همداسې، او په همدې حالت کې منځ وکړو. نو منځ زموږ په دین کې په ټولو کې هغه مهمه فریضه ده او زموږ په ټولو مسؤلیتونو کې هغه مهم مسؤلیت چې دی منځ دی مهمه. موږ او تاسو به انشاءالله په دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې په دې مانځه کې څنګه خشوع پیدا شي او زموږ دا منځونه به څنګه په توجه باندې وشي. لکه انشاءالله موږ او تاسو به وګورو چې سلف او علماو به څومره په توجه باندې منځ کوو. نو په مانځه کې داسې دا توجه او خشوع څنګه پیدا کیږي، نو دې باندې به انشاءالله بحث کوو. دا هغه وجه دا ده چې په مانځه کې خشوع ګورې مقصود دی، مقصود. نو کله که موږ او تاسو غواړو چې په توجه باندې منځ وکړو، نو چې کله مانځه له ودرېدلو نو د هغې نه مخکې به چې څه عوارض دي زمونږ دا به لرې کړو. عوارض دا معنا اودس ته صحیح طریقې سره وکړه، که چېرته د اودس ماتې تکلیف لري هغه هم ختم کړه، که د ولږې تکلیف لري هغه هم ختم کړه، که د موبایل د زنګ د راتللو خطر لري د زمانه کې هغه هم بند کړه، که یو چا سره مجلس باندې ناست وي او نیمه خبره دې کړې وه او نیمه پاتې وه، دا خبره پوره کړئ واري. دا ټول مشکلات په ځان نه لرې کړي. دې وجه نه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي لا صلاة بحضرة الطعام، منځ نه کېږي په داسې وخت کې چې طعام حاضر شوی. کله چې طعام کېښودلی شي او ته وږې، نو بیا به ته مانځه باندې نه پوهېږې، ته به بیا په دې مانځه کې د طعام فکرونه کې سوچونه به کې. نو د الله پیغمبر وایي چې اول خوراک اخره، هغې نه بعد به مونځ کوه، دی حاصل دی. همدارنګه داسې فرمایلي دي ولا وهو یدافعه الاخبثان، او نشته مونځ د هغه چا چې دی لره دفع کوي او دسماتي. یو انسان دی او دسماتي پې زور کړی دی، په دې وخت کې به مونځ نه کوي. دې وخت کې به اول لاړ شي او دسمات یې به وکړي،
بیا به د هغې نه بعد راځي مونځ به کوي. حکمت او فایده په دې کې دا ده که انسان باندې د اودس ماتي بوجي نو د مانځه چې کوم مقصد دی دا په دې مقصد باندې نه پوهېږي. هسې به ښکته شي پورته به شي خو د مانځه چې کوم خوند دی هغه به ترې وانخلي. نو اول لاړ شه اودس ماتې وکړه، اول لاړ شه که وږې نو ځان موړ کړه، نور څه عوارض که لرې نو هغه ټول ختم کړه، هغې نه بعد راشه مانځه ته ودرېږه. ټول اول دا خبره ضرور ده. دې وجه نه ګورې موږ او تاسو باندې کله کله عوارض راشي. د عارض د وجه نه ګورې زموږ چې کومه اراده یې هغه خرابه شي. مثلا ستا به دا اراده یي چې زه نن ښایسته مونځ کوم، په توجه باندې مونځ کومه چې الله مې دا ګناهونه معاف کړي. ته چې کله ودرېږې زنګ به ته راشي، هغه ستا ټوله توجه به خرابه شي. هغه زمانې کې هم دا کار کېده. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي زه کله کله مانځه باندې ودرېږم ما ووه زما داسې اراده یي چې اوږد مونځ وکړمه، دا زما اراده یي. هېڅ ته وایي په دې مانځه کې د ماشوم جړا واورمه. هغه زمانې کې به زنانه هم راتللې نو ماشومان به مو سره وو، وایي د ماشوم جړا واورمه، دا مونځ ورته لالنډ کړمه ځکه چې مور به د ماشوم باندې خفه کېږي. په مانځه باندې به مور پوه نه شي نو مونځ ورته لنډ کړمه. نو ګوره عوارضو کې دا مشکل دی چې کله کله به ستا داسې اراده یي چې زه یو داسې مونځ کوم چې توجه والا مونځ چې دا اړه مې په دې باندې یخ شي، دا سینه مې په دې باندې خلاصه شي، خو تا به زنګ راشي، یا به تا باندې ولږه غالبه وي، یا به په تا باندې اودس ماتې غالبي، تنګی را تنګی به دی، یا به داسې خلکو منځ کې ناست دي چې هغوی به خبرې کوي. نو ته به بیا په دې خپل الفاظ باندې به پوه نه شي. نو اول دا خبره ذهن کې کېنوه چې دا ټولې خبرې به لرې کړي، عوارض به ختم کړي. اول دویم دا چې ته کله مانځه له ودرېږي مانځه ته نو داسې مونځ به کې چې دا زما اخیري مونځ دی. کیدای شي موږ او تاسو دا ناس ملګري د دې مانځه نه بعد کوم ملګری راکې مړ شي او ډېر داسې وشول د ماسپښین مونځ یې کړی مازدیګر پورې پاتې نه شي، د مازدیګر مونځ یې کړی ماښام پورې پاتې نه شي، کپ یې د خوراک لاس کې نیولې هغې پورې پاتې نه شي، ایسته مړ شي. شیخ البانی رحمه الله په دې سلسله کې یو حدیث راوړی دی، وایي نبي علیه السلام فرمایلی دي اذکر الموت فی صلاتک، مرګ دې په مانځه کې رایادوه. وایي فإن المرء او فإن الرجل، سړی چې کله وایي دا مرګ مانځه کې ځان ته رایادوي نو لحري ان يحسن صلاته، دا ډیر حقدار دی چې دا به خپل مونځ ښایسته کوي. کله چې ما تا ته ګورې مرګ ذهن ته کېږي نو څومره به دې مانځه باندې خواري کوو، نو ډېر په توجه باندې به مونځ کوو چې نه دې مانځه نه بعد زه مړ کېږم یا دې ورپسې دې بل مانځه نه بعد زه مړ کېږم، نو بیا به ډېره خواري کوو په دې خپلو مونځونو باندې، دې کې به خواري کوو. او بیا نبي علیه السلام فرمایي چې داسې مونځ وکړه داسې مونځ صلی صلاة رجل لا یظن انه یصلی آخر، تقریبا داسې الفاظ دي داسې سړي غوندې مونځ وکړه چې د هغې دا ګمان چې دا بل مونځ نه کوي، داسې مونځ کوه. داسې فکر وکړه چې زما په دې مانځه کې او په دې دنیا کې مې دا اخیري مونځ دی او نور زه نشم کولی. لکه بل روایت کې وایي صلی صلاة مودع، داسې مونځ وکړه لکه د هغه چا مونځ چې هغه رخصتي اخلي، هغه مړ کېږي. اوس کله چې انسان مړ کېږي او رخصتي اخلي موږ او تاسو نه، هغه به څومره توجه باندې مونځ کوي، نو داسې په توجه باندې مونځ کوه صلی صلاة مودع. نو غرض دا چې دویم داسې طریقې سره مونځ کول پکار دي چې په دې مانځه کې به ته ځان ته مرګ یاد لرې، مرګ به دې مخې ته کېږي او مرګ به دې یادي. دا به ستا یقین چې زما دا اخیري مونځ دی. کله چې زمونږ دا یقین و چې دا زمونږ اخیري مونځ دی یا موږ باندې مرګ روان دی نو موږ به خپل مونځ په توجه باندې کوو. نو دویم عمل دا شو داسې طریقې باندې به ودرېږه چې کیدای شي ما ته د بل مونځ توفیق را نه کړی شي. درېمه
ته چې کوم آیاتونه لولې په دې مانځه کې او کومې دعاګانې لولې نو په دې آیاتونو او په دې دعاګانو کې فکر کوه فکر سوچ په دې کې کوه تدبر په دې کې کول پکار دی چې دا زه څه وایم زه چې کله ودرېږم ما وی الله اکبر د الله اکبر څه شی دی د دې څه مقصد دی کله چې ما وی الحمدلله رب العالمین د دې څه مقصد دی نو ته په دې خپل الفاظو کې سوچ کې نو کله چې موږ تاسو خپل الفاظو له سوچ کوو معنا ته سوچ کوو نو بیا به زموږ تاسو مونږ کې توجه پیدا کیږي بیا به توجه باندې کوو کله چې موږ تاسو لګیو همداسې به سوچ منځونه کوو نو زمونږ مونږ ګوره به موږ باندې اثر نه کوي کله چې ګوره انسان د مانځه الفاظو له سوچ کوو د خپل تلاوت الفاظو له سوچ کوو دا به زر زر پکې نه ځي دا به ډېر په حوصله باندې رواني دی وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم به کله کله یو آیات بار بار لوسته بار بار به لوسته د دې فکر د وجه نه د نبی علیه السلام باره کې راغلي دي چې کله به هغه تلاوت کو په دې مانځه کې فاذا مر بآیة الرحمه سأل کله به چې نبی صلی الله علیه وسلم د رحمت په آیات باندې تیرېده نو د الله د رحمت سوال به کو ځکه چې ګورې دی الته په د آیتونو کې سوچ کو چې په دې آیت کې رحمت بیانېږي الله نه به د رحمت سوال کو او کله به چې د عذاب په آیت باندې تیرېده نو استعاذ د عذاب نه پناه غوښتله نو چې د عذاب په آیت باندې تیرېږي نو سوچ وکړه پکې چې دې کې عذابونه دي نو د الله نه پناه غواړه چې د رحمتونو په آیتونو باندې تیرېږي الله نه د رحمت سوال کوه دا ګورې اله کېږي چې موږ تاسو په خپلو خبرو کې سوچ کوو تدبر کو دا غزه لګیم او یم چې سب سوچ نه کیږي دی وخت کې سوچ په اله کیږي چې ما په کلار ویل چې سبحان ربي الاعلى دینه بعد سوچ کیږي ما چې په وسیله باندې ویلي چې الحمدلله رب العالمین او سوچ کیږي دی نو سوچ کول پکار دی په خپل خبرو کې قاسم سی ابوی قاسم ابن محمد هغه چې سعید بن جبیر یو تابعی دی هغه ما ولیده یو شپه حسن بصری ما ولید وای یو شپه لګیلی او د یو آیات لولي په دې منځ کې وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها دا آیات لولي او به پیراتاویږي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که تاسو د الله د نعمتونو شمار شروع کړئ اخر ته به ونه رسوي کله چې دې دا غونډه شپه په دې آیات کې تیر کړه نو سار ولا سوګ شتاخ به قائم دی آیات لسته وای ما په دې آیات کې فکر وکړ فإن فيها معتبره په دې کې ډېر عبرتونه په دې آیات کې په دې یو آیات کې ډېر عبرتونه پراته موږ ته ګوره الله غټ نعمتونه راخی سوچونه په دې کې وکړي که موږ تاسو د ځان ته وګورو چې موږ ته الله څومره نعمتونه راکړي نور نعمتونه خو څه کې د خپل بدن نه ورګوره نو منګو تاسو کو د الله د هر یو نعمت شکر شروع کنه نو نه شو کوله او که شمارل شروع کو د نعمتونو دا خبري را سخت شي سعید بن عطا سے ابوی ویوزلی منګو د سعید بن جبیر پسې په رمضان کې تراویح کولې رمضان کې وای چور بس ودی دل بسم دیو آیات شروع کو سوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون دا آیات لولي او پراتاویږي به الله په دې آیات کې د جهنميانو حال بیانوي چې جهنميان به جهنم کې پته بولولږي پوي بشي اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل کله چې قیامت کې دوی ته په دې غاړه کې پټي ورواچولې شي او په دې خپو کې ولا زنجیرونه واچولې شي او جهنم کې بیراخ کړي شي لکه یو سړی یو حیوان چرته خطا کوي ډیران کې کنه پړي بګا چولي او راکشي کې ګندګۍ کې خطا کوي او ثم في النار يسجرون به دوی په اور کې دی باندې بلمبي بلیږي لمبي په دې خلکو دوی بل به پته ولي الله وي سوف يعلمون دا آیات ویلوسته سعید بن جبیر تر سهار پورې لګیو ام دا یو آیات لوسته یو بل عالم چې موږ د سعید بن جبیر داغه د عمل موږ د شپې ولید چې په یو مجلس کې په د شپې
صد پاس شل کرته د آیات ولسته واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. امدا آیات بیلسته امدا بیلسته امدا بیلسته. ګور دینه معلومی کې چې په دې خپل لوستلو کې فکر پکار دی چې موږ څه ویو. زمونږ د مونږ ګوره دا به عادت نه کچرته زمونږ د مونږ عادت شو او د عادت په طریقه باندې کو بیا برابر باندې اثر نه کوي. که د عبادت په طریقه باندې کو د فکر او سوچ په طریقه باندې کو دا به ډیر اثر را باندې وکړي. عطا رحمه الله وی چې زه او عبید ابن عمر په نوم باندې یو تابعی دی دواړه لاړو او د بیبي عائشې ملاقات هم کو. وای کله چې موږ د هغې سره کېناستلو دواړه نه په دې کې د عبید ابن عمر بیبي عائشې ته وایي موږ ته د نبي صلی الله علیه وسلم یو ډېره تعجبي قصه وکړه چې تا داسې ناشنا حالت لیدلی هغه راته ووایه. د نبي صلی الله علیه وسلم ایسته په ژړا شوه بیبي عایشه په ژړا شوه وی جړل هغې نه بعد یې راته وویل یو شپه د الله پیغمبر ما ته وویل ای عایشې دعیني اتعبد لربي پرېږمې د لږ د الله بندګي کوم. وای ما وویل د الله پیغمبر زه ستا نزدېکت غواړم او ستا خوشحالي غواړم چې څه باندې خوشحالېږي همغه. وای د الله پیغمبر چې ایسته لاړ او داسې وکړه او مانځله ودرېده. مانځله چې ودرېد ایسته مونځ شروع کړه او د سترګو نه اوښکې روانې شوې. دومره اوښکې ترې روانې وې چې دا سینه یې داسې لمده شوله په ځمکه به اوښکې تویېدلې ځمکه لمده شوه. دومره ډېرې وجړل جړل تر دې پورې چې سحر دی بلال راغی د الله پیغمبر وخت مانځه دی د سحر د مانځه وخت دی چې ګور د الله پیغمبر د جړا کې دی. وایي ته ولې چې تعالی خو الله بخښنه کړې ده. نو بیا وایي چې دا افلا اکون عبدا شکورا ایا زه د الله شکر گزار بنده نشم. نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې ما باندې بیګا الله ایتونه را لیږلي دي ویل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. اغه انسان دی هلاک شي چې د آیتونو لولې پکې فکر نه کوي. ان فی خلق السماوات د آیتونه ولستل ما ته الله بیګا د آیتونه را لیږلي. نو د الله پیغمبر ګوره په دې آیتونو کې ټوله شپه سوچ کوه او جړلې او بیا موږ تاسو لپاره هم ګوره ویلي دي ویل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. اغه انسان دی هلاک شي چې د آیتونه لولي او په دې کې فکر نه کوي. الله ویل کنه چې دې ځمکې او اسمانونو او دغه نظام کې په دې بادونو لګېدلو کې دې کې چې د ډېرې نښې د قدرت د الله دي هغه چا دپاره چې هغه فکر نه کار اخلي. موږ او تاسو ګوره داسې انسانان یو چې د الله په نعمتونو تېرېږو. نور یو نعمت ته ګوریا او سوچ نه کوو. هوا یو نعمت ته ګوریا او سوچ نه کوو. دا صحت یو نعمت ته ګوریا لیکن سوچ نه کوو. الله وی په دې اختلاف د شپې او ورځې کې او په دې دا کشته چې ګرځېږي دا هواګانې چې لګېږي په دې ټولو کې دې کې نښې د قدرت د الله پرتې دي. نو غرض دا ګوره چې د الله پیغمبر با یو آیات باندې کله کله سوچ کو یو آیات به لوسته یو شپه لګې دی د ماخوستن نه سهاره پورې یو آیات لولي. آیات دا دی چې ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. یا الله کته دي خلکو له عذاب ورکې بس بندگان دي او کته باب کې ته زوروري او حکمتونه والای. دا آیات ساره پورې لوسته. نو غرض زماده چې دریم عمل دا دی کومنګ تاسو په خپل مانځ کې خشوع پیدا کوو چې توجه باندې منځونه موږ برابر شي نه په دې خپل الفاظو کې به سوچ کوو. سچ موږ تاسو لولو دې کې به فکر کوو دې کې به سوچ کوو. نو درېمه خبره دا شو اسه به دې مانځ باندې ورتېرېږو نه چې دا یو منتر دی موږ یاد کړی دی او پې ورتېر شو نه. دا ډېرې غټې خبرې دي. ګورې موږ او تاسو ګوره چې کومې خبرې کوو دا ګوره د رب العالمین سره دي د رب العالمین سره. نو څلورم شی چې دی تقریبا هغه دې ته نږدې دی هغه دا ته چې کله په دې مانځه کې ودرېږي داسې فکر وکړه چې زما د دې هر یوې خبرې مقابل کې ما ته رب العالمین جواب راکوي. کله چې موږ تاسو دوه کسان خپلو کې خبرې کوو زه خبره کوم ته ما ته جواب راکوي بیا ته خبره کوې ته جواب در کومه نو خلک په حوصله خبرې کوي ځکه هغه زما د خبرې جواب راته راکوي په سوچ او فکر باندې خبرې کوي. زه چې کومه خبره کوم ما ته هغه جواب راکوي. همدقسې موږ تاسو چې کله مونځ شروع کړو رب العالمین موږ ته جواب راکوي. دا مونځ دا د الله سره پټې خبرې دي
یو ځل نبی علیه السلام جمعه ته راغی په مانځه ودرېده په دې مخامخ دیوال باندې خراش کې ولیدې توکاڼې ولیدې چا ته توکړې وې د الله پیغمبر سخت خفه شو ورغی غزې پاک بیا هغې نه بعد وایي چې ان المصلي يناجي ربه منځ کوونکی د الله سره پټې خبرې کوي جرګه ور سره کوي ولې دې خوا توکاڼو ته کوئ تاسو د الله پیغمبر کو دې باندې سخت خفه شو چې څوک په مانځه باندې ولاړ او مخامخ توکاڼې ته کوي ځکه چې وایي ان ربه بینه وبین القبله الله د دې بنده او د قبلې منځ کې دی یعنې الله ولا متوجه کېږي د خپل بنده ته او دا بنده بې لګېږي توکاڼې ته کوي مخامخ غرض زما دا و چې ګورې موږ چې دا څه ویو دا د الله سره پټې خبرې کوو او ته به په دې باندې یقین وکړې چې دا څه زه ویم ما ته الله جواب راکوي لکه حدیث کې راغلی دی یو ځل ابو هریره صاحب خپلو شاګردانو ته حدیث بیانو نو ورته یې ویل د الله پیغمبر فرمایلی دي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب د هغه چا مونځ نه کېږي چې هغه الحمدلله ونه وایي ټول خلک په مانځه کې الحمدلله وایي دا خبره یې وکړه ملګرو ته په دې شاګردانو کې یو شاګرد ورته وایي چې کله موږ امام پسې ولاړ یو څه به کوو نو یو روایت ته معلومي کې داسې لاس نه ونیو داسې زور وله ورکړ ولو اقرأ بها في نفسك یا فارسیو فارسیوانه وایي په زړه کې وایه که نه په شاګردانو کې دا شاګرد فارسیوانو ولو زړه کې وایه بل روایت ته معلومیږي ولو چې اقرأ بها في نفسك زړه کې وایه ولي وایي ځکه چې الله تعالی فرمایي نبی علیه السلام وایي الله فرمایلی دي قسمت الصلاة بیني وبین عبدي ولعبدي ما سأل یا قسمت الصلاة دا منځ مې تقسیم کړی دی زما د بنده منځ کې ولعبدي ما سأل بنده مې چې څه غواړي زه وله ورکوم نو کله چې بنده ووایي الحمدلله رب العالمین رب العالمین فورا جواب ورکوي حمدني عبدي دی بنده زما صفت وکړه زما حمد ویو کله چې ګورې موږ او تاسو وی الحمدلله رب العالمین فورا الله دواره جواب راکوي حمدني عبدي تو دې سوچ وکړه کنه زموږ د لفظ په مقابل کې دواره الله جواب راکړي بیا چې کله موږ او تاسو وی الرحمن الرحیم الله فورا به جواب ورکوي اثنى علی عبدي زما بنده ما باندې ثنا ویله زما صفتونه یې وکړل زه یې وستایلم چې زما رب مهربان دی ډېر مهربانه دی کله چې بنده په مانځه کې وایي مالک یوم الدین الله فورا به جواب ورکوي مجدني عبدي دې بنده زما لوی بیان کړه زما عظمت بیان کړه کله چې بنده وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین الله جواب به ورکوي وایي هذا لی دا زما حق دی سمانه بندگی دا یوازې حق د رب العالمین دی دا الله نه غیر به هېڅ چاته نه کوم کومک غوښتل دا حق د رب العالمین دی هغې نه به کومک غواړو بل چا نه به یې نه غواړو نبی علیه السلام صحابي ته وایي که نه اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله کله چې سوال کوې د الله نه یې کوه کله چې کومک غواړي الله نه یې غواړه نو نبی صلی الله علیه وسلم وی دی وخت کې الله وی هذا لی دا عبادت حق زما دی کله چې بنده وی اهدنا الصراط المستقیم تر اخره پورې صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين په دې وخت کې رب العالمین وی هذا لعبدي ولعبدي ما سأل دا زما د بنده حق دی بنده چې څه غواړي زه ولا ورکومه نو موږ تاسو په توجه باندې ویو چې ایاک اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ په نیغه لار باندې روان کړي که موږ پې روان یو یا الله موږ پې کلک کړي یا الله موږ جنت ته ورسې د مؤمنانو ملګري م کې د یهودو نصاراو ملګري م نه کې اخر کې دا خبره ده نو الله وی وهذا لعبدي ولعبدي ما سأل زما بنده چې څه غواړي هغه به زه هغې ته ورکومه نو غرض دا چې ستا به دا فکري چې دا څه زه ویمه دا کوم الفاظ چې زه ویمه نو ګوره ما د دې الفاظو جواب ما ته رب العالمین راکوي زه اصل کې د رب العالمین سره جرګه کومه جرګه پټې خبرې د هغې سره کومه دې وجه نه عام علما وایي چې انسان جومات کې مونځ کي یا مونځ کې یو ځای کې او بهر ووته او وویل چې قسم په الله ما د الله سره خبرې وکړې نو په دې باندې قسم پې نه وړي دا مونځ د الله سره خبرې کول دي نو غرض دا چې څلورم یا پنځم عمل به دی چې ته به کم الفاظ چې لولي دا به ستا فکري چې زما دا الفاظ د دې ما ته رب العالمین جواب راکوي
بله طریقه به دی چې زمونږ او ستاسو په دې مانځه کې خشوع پیدا شي هغه دا دی چې موږ او تاسو به د سلفو علماو د مخکینو علماو د هغوی د عمل به مطالعه کوو مخکینو علماو څنګه منځونه کول لکه مخکې موږ او تاسو ویلي عمر فاروق صاحب دومره توجه باندې مونځ کوو زخم نه یې روانې دي او مونځ نه خرابوي په دې کې فکر پکار دی نبی صلی الله علیه وسلم سره دوه ملګري پیرې ته ودرولي یو انصاري بل مهاجر د انصاري او مهاجر خپلو کې پیره تقسیم کړه نو په دې کې اوله شپه پیره د مهاجر ورسېده د شپې اوله برخه دا دویمه برخه د انصاري ورسېده نو دا یو ملګری وده شو دا بل پیرې ته ولاړ دی دا پیرې والا ملګري فکر وکړ چې اسم زه پیره کوم نو بس ایسته په مونږ باندې شروع وکړه دوه ګټې به وکړم هم د ملګرو پیاره او هم چې د منځونه شاته یو مشرک را روان دی دوی پسې هغې پې ډزو کړو دا صحابي په دې مانځه کې په یو غش باندې ویشت دا لګی د مانځه باندې مونځ کوي دویم ډز پې وکړه بیا په غش باندې ویشت چې درېمې پې وکړه بیا په غش باندې ویشت درېم نه بعد د صورت تک لنډ کو دا ملګری را پاسو ولوي چې پاسه که چا را باندې ډزې وکړې وی ویشتمه چې ګوري دا په دې ملګري باندې را روان دي تا ما ته مخکې نه ویلی وې که نه ویل ما داسې یو صورت شروع کړی و چې ما دا په نیمه کې نه پرېښوده اوس هم ګورې که د دې ملګرو د ضایع کېدلو خطر نه وی ما دا مونځ نه ماتو خو کله کله داسې انسان که ځان کلک کړي دا به شهید شي ملګري به ضایع شي پیاره به خرابه شي که اوس هم ما مونځ نه ماتو دې له ګورې ویلی کېږي مانځه کې خوشو دومره توجه باندې مونځ کوي چې عام خلک ګورې دې باندې د غشو ډزې پې کوي دا نه پوهېږي د عبدالله بن زبیر باره کې راغلي دا د نبي علیه السلام د خینې زوی و دا کشر غوندې صحابي و د هغې باره کې راغلي دي چې کله چې حجاج بن یوسف ظالم انسان په دې باندې حمله کوله نو عبدالله بن زبیر مکه کې حرم کې و او ګرد چاپېره حجاج بن یوسف یو ظالم انسان و هغې فوجونه واچول هغې زمانې کې چې دی داسې توپې وي چې په درې لرګو باندې به داسې یو شی ودرو او په دې منځ کې به ټال ورته ایښی او دې کې به تیږې راایښتلې داسې به دیوال په دې باندې شته کله کله به یې دې کې اور ایښوده او داسې به دې علاقې ته خطا کوو دا د هغې زمانې توپه وه منجنیق به یې ورته ویو عبدالله بن زبیر د بیت الله خوا کې په مانځه باندې ولاړ دی د توپ ډز راغی د منجنیق او د جامې د کمیس یې ولګېد داسې جامه یې ولګېده جامه یې ولداسې وواله لیکن بالکل هغې مانځه کې لږ تغیر هم رانه وړه چې لکه ما باندې خو توپ ډز وکړه لکه دې زمانه کې چا باندې ډزې وکړو دا کالي ورته وولې نو څومره به هغه تروري بالکل دې مونځ خراب نه کړو همقسې په توجه باندې مونځ وکړه تر دې پورې چې عام علما وایي چې عبدالله بن زبیر چې کله شهید قوم په مانځه ولاړو چې د حجاج یو عسکر راښکاره شو دغه شي ډزې په دې باندې وکړه مانځه کې ویشت دې ته ویلی کېږي د سلفو علما مانځه کې توجه دومره توجه کول پکار دي مخکې زمانه کې یو عالم تیر شوی دی هغه وایي چې د زبعی په نوم باندې یو عالم دی هغه وایي رأیت امامین ما دوه امامان کتلی دي د دواړو سره زما ملاقات شوی دی خو ما د چا نه درس نه دی ویلی یو پکې محمد ابن نصر مروزي دی یو پکې ابو حاتم الرازي دی وایي دا دواړه داسې ناشنا خلک وو ابو حاتم رازي به چې مانځله ودرېد تا به فکر کو چې لرګی ولاړ دی داسې مونځ به یې کوو لکه لرګی چې ولاړ یعنې بلکل حرکت به یې نه کوو په توجه باندې به ولاړو محمد بن نصر مروزي به داسې مونځ کوو وایي کله به چې دا ودرېده نو دومره په توجه باندې به د مونځ کوو وایي ما دې غوندې یو ښایسته مانځه وال انسان نه دی کتلی تر دې چې یو ځل مې ولیدل په مانځه ولاړ دی مچۍ راله په دیزې ورته کېناستله په دې زی ورته خوله لګوله اندازې اینې که داسې په دې مخ اینې روانې دي خو مونځ کې بلکل تغیر رانه وړه دومره توجه باندې مونځ یې وکړه یو ځل ما وکته وایي چې مچ راغی دی غوږ کې ورته ننوت دا انسان څه خرابوي چې غوږ کې مچ ننوځي غوږ کې داسې ور دا مچ ننوته او لګی او قرار یې مونځ کوو ځکه دې غوږ کې چې لږ شی هم ننوځي ګوره انسان څه خرابوي بلکل هغې خپل مونځ نه خرابو په توجه باندې لګی د مسلمه بن بشار په نوم باندې عالم تیر شوی مخکې وایي دومره په توجه باندې مونځ کوو جماعت کې یو ځل مونځ کوو جماعت کې خوا کې سمندګري ناست دي نو یو وارې چت راولېده عامو خلکو منډې کړې دا کلارې لګی دی مونځ کوي خپله دې نه خبرېږي چت راولې جماعت کې بلکل مانځه کې توجه نه خرابوي
دومره په توجه باندې منځونه کول. نو موږ تاسو له پکار دی چې داسې په توجه باندې منځو کو توجه باندې کېدې شي د منځ نه بعد موږ مړیو. په دې خبره ګورې موږ تاسو به ذهن خلاص کو چې کلم زمونږ نه بدن نه ګوره روح ووته نو موږ ته هېڅ هم ګوره نه پکارېږي. یوازې دغه ملګری زمونږ پکارېږي چې دا کوم زمونږ ایمان او عمل دی. دې ملګري نه غیر نور هېڅ قسمه ملګري زما او ستا په کار نه راځي. یوازې دا ملګری به پکارېږي. نو غرض دا چې ګوره په توجه باندې منځ کول پکار دی لکه څنګه چې سلف علماو به په توجه باندې منځونه کول. انتهایی په توجه باندې منځ به کو. نو بل عمل بدای چې موږ تاسو په توجه باندې منځ کو. شپږم سبب دا دی چې زموږ په دې منځ کې خشوع پیدا شي. هغه دا دی چې موږ تاسو په د دې خشوع په دې فضایلو کې سوچ کوو. که موږ په منځ کې خشوع ونه کړو نو څه به وشي؟ که موږ پکې خشوع وکړو نو څه به وشي؟ نو په نه کولو کې نقصان دی. عبدالله بن عباس صاحب وایي لیس لک من صلاتک الا ما عقلته. ستا هغه منځ نه دی چې ته په دې باندې پوه نه شي. کله چې ته په منځ باندې ولاړې او داسې لګې ایسته تې اخر ته ووځي. موږ تاسو کې دا کار ډېر کېږي. ګورې الحمدلله په یاده کړې ده. کله ور موږ په ځان خبر نه یو ایسته په دې ول دامن تېر شوي یو وره دوالین موږ به ویلې قل هو الله هم ویلي رکوع ته هم ښکته شوي یو چې وروسته ځان ته ګورو لکه موږ خو په رکوع کې یو راورسېږو رکوع ته. همدا کار په قاعده کې هم دی. اتحیت لله موږ ویلي درود هم ویلي دعا هم ویلي په ځان خبر هم نه یو ځکه خولې هم پې مخته شوي دي. دې وجه نه ګوره نبي صلی الله علیه وسلم به دا کار کوو چې همیشه دپاره یوه دعا نه ویله. مثلا په سجده کې کله به ویل سبحان ربي الاعلى، کله به ویل سبوح قدوس دا بله دعا ده رب الملائکة والروح، کله به مثلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دا به ویله، کله به بله ویله. حکمت او فایده ګورې په دې کې دا ده چې انسان مختلف دعاګانې لولي مختلف اذکار کوي نو بیا به دا داسې لګي لکه عبادت چې کوي عادت پکې نه جوړېږي عادت. نو غرض دا چې موږ تاسو په دې خبره کې فکر کوو چې خشوع په مانځه کې کوو نو څومره فایده کېږي که نه وه پکې. عبدالله بن عباس صاحب وایي لیس لک من صلاتک الا ما عقلته، ستا هغه منځ نه دی چې ته په دې باندې پوه نه شوې. نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې کله خلق منځونه وکړي نو بعضې خلکو ته په دې مانځه کې نه لیکلی کېږي الا عشرها او تسعها او ثمنها او سبعها او سدسها انتر نصفه پورې ویلي. څه معنا موږ تاسو دا خلک دلته ناست یو چې کله په مانځه باندې ودرېږو یو ملګری به ډېر په توجه باندې مونځ کوي هغې ته الله سل په سلو کې او لس په لسو کې اجر ولیکي دا مکمل اجر د هغې وشي. زما لږه توجه خرابه وه نو ما ته نیم ولیکي. د یو بل ملګري نورم خرابه وه هغې ته مثلا درېیمه برخه ولیکي. د یو بل د هغې نه توجه کمه وه څلورمه ورته ولیکي پنځمه ورته ولیکي بل ته شپږمه ولیکي. تر دې نبی صلی الله علیه وسلم وایي یو انسان د جماعت نه ووځي او په اجر کې ورته لسمه برخه لیکلی شوي په لس برخه نیکو کې ورته یوه برخه ولیکلی شي. دا 9 برخې ټولې ضایع شوې لاړې. دا ګوره په دې باندې ضایع شوې چې موږ مانځه ته ولاړو خو په توجه نه ولاړو خشوع په مانځه کې نه وه بې توجه موږ تاسو ولاړو. نو کله چې موږ تاسو په توجه باندې ودرېږو موږ په توجه باندې کوو نو بیا به زموږ په مانځه کې الله څومره چې پکې خشوع ډېره وه الله به اجر ډېر راکوي. څومره چې پکې توجه ډېره وه هغومره بدلې ډېرې دي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.